افغانستان کې د ټولنیزو رسنیو او وایفای بندیدل. کندهار کې بیا وایفای انټرنیټ بند شو. ټولنیز رسنۍ خبر ورکړه چې حکومت غواړي د فسبوک، ټیک ټاک، انسټاګرام، ټویټر او سنپ چټ په ګډون یو شمېر ټولنیز رسنۍ بندي کړي. یا د رسنۍ ته سرچینو ویلي چې د مخابراتو او ټکنالوژۍ وزارت د مخابراتي شبکو مسؤلانو ته سپارښتنه کړې چې ترڅو یاد اپلیکیشنونه بند کړي. که څه هم حکومت تر اوسه رسما په دې اړه څه نه دي ویلي، خو که چیرې دا بندیز عملي هم شي نو د وی پی ان په مرسته به خلک وکولی شي چې یا ټولنیزو رسنیو ته لاسرسی ولري، لکه د ایران او یو شمېر نورو هیوادونو په څیر. په همدې سرچینې تونونیز ته وایي کندهار کې یو ځل بیا د کورونو وایفای انټرنیټونه بند شوي دي. د سرچینې په خبره دغه بندیز محدود دی او د بانکونو او صرافیانو په ګډون به ځینې مهمې ادارې انټرنیټ ته لاسرسی ولري. دغه بندیز د مسؤلینو په امر پلی شوی او عام هیوادوال به د سیم کارتونو له لارې په بشپړ ډول انټرنیټ له لاسرسی ولري. اما افغانان بیا وایي دا چې افغانستان کې د مخابراتي شبکو لخوا انټرنیټ په لوړ قیمت خرڅیږي، نو خلک د وایفای ارزانه انټرنیټ کاروي چې دې سره به خلک له زیان سره مخ شي. د دوی په وینا که وایفای بند شي نو د وایفای شرکتونو زرګونه کارکوونکي به بې دندو شي. تاسو په دې اړه څه نظر لرئ؟ کمنټ کې شریک او چینل هم سبسکرایب کړئ.